د 209 الفتح قلوردو مسؤلین وایي چې د دهدادي ولسوالۍ خلکو ته د هوساینې او سمسورتیا په موخه یو سوداګریز او سپورټي مرکز جوړول د دغه قلوردو اړوند وجریبه ځمکه کې یو خصوصي شرکت ته د 20 کلونو لپاره په قرارداد ورکړی. اضافه از 6 جریب زمین است. از این خو مثلا عموما ما 20 ساله به انجینر صاحب اجاره دادیم، باز کلی مردم از این استفاده کرده میتونه در حساب منفعتش دکان اجاره از انجینر صاحب میگیره. په ورته وخت کې د دهدادي ولسوال د دغه ډول سوداګریز او سپورټي میدان جوړول د ولسوالۍ د پراختیا لپاره مهم وباله او ژمنه وکړه چې د دغه ډول عامه ځایونو په جوړولو کې به همکاري وکړي. ما از این چیزها، از این سرسبزی، از این آبادی که چندین نوع خوبی های داره و منفعتی داره، ما از این کار استقبال میکنیم و هر نوع همکاری که اداره ولسوالی دهدادی میتواند ما در همکاریشان هستیم و بودیم. له بلې خوا د دغه پروژې مسؤل ډاډ ورکوي چې د دغه سپورټي او سوداګریز میدان د جوړېدو چارې به له معیارونو سره سم ترسره شي. دوی په پام کې لري چې د دغه پروژې چارې له ټاکل شوي مهالویش څخه مخکې خلاصې کړي. در این مجتمع 130 دکان است و 4 کورس آموزشی هستند که مختلف هستند کورس البته. دیگه یک مسجد است و یک مدرسه در پولیش است. دیگه 2 میدان فوتسال است و یک مجتمع ورزشی است. دیگه یک موترشویی در پلان است و در مجموع 100 نفر ما شامل کار ساختیم در این مرحله و مدت 6 ماه ما در پلان داریم که تمام و برآورداری بسپاریم. تقریبا 3 لک دلار آمریکایی رو ما سرمایه گذاری میکنیم که شامل 2 میدان فوتسال است که یک تا ژیمنازیوم سرپوش است که در هوای سرد میتونن ورزشکارا استفاده کنن. یک کلب ورزشی زیبای اندام و کلب رزمی است. همدارنګه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ډول سوداګریز او سپورټي میدان جوړول د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره د تفریح او د کار زمینې برابرولو لپاره ارزښتناک بولي. ایجاد همچون مجتمع‌ها و مکان‌های ورزشی و مکان‌های تجارتی باعث از این میشه که میتونیم اکثرا مردم را صاحب کار و مصرفیت بسازیم و اشتغال زایی شود و همچنین یک ساحه سبز، ساحه آبادی برای مردم دهدادی است. همچون مشتبه‌های بزرگ که در سراسر افغانستان ساخته شده برای مردم ما، برای یک تعداد افرادی که بیکار هستند برایشان یک کار و مصرفیت مهیا میشه. د یادونې وړ ده چې په دغه میدان کې شاوخوا 120 دکانونه، دینی مدرسې، ښوونیز او ورزشي مرکزونه او یو شنه ساحه شته چې د دې ځای په جوړېدو سره به د دې ولسوالۍ خلک ترې په ښه توګه ګټه پورته کړي.